د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان دوه مخي پالیسي د سعودي عربستان په ګډون د متحده عربي اماراتو، بحرین او کویټ غوسه راپارولې ده. د راپورونو پر بنسټ د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې هغه وخت ترینګلې شوې چې اسلام آباد غوښتل د سعودي په ملاتړ د کشمیر په اړه او د هند پر ضد د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوبولي، خو هیڅ یو عربي هیواد یې په دې کار کې ملاتړ ونه کړ. د اړیکو له ترینګلتیا سره سم سعودي عربستان له پاکستان څخه خپل سلګونه میلیونه ډالر پور هم بیرته واخیست او اعلان یې وکړ چې اسلام آباد باندې په پور د تیلو خرڅ بند کړل. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان پر وړاندې د سعودي او یو شمیر نورو عربي هیوادونو غوسه د یاد هیواد دوه مخي پالیسۍ له امله ګڼي چې د ګټو لپاره خپل دریځ ته د ملګرو هیوادونو پر وړاندې بدلون ورکوي. د دوی په خبره چین سره د پاکستان نږدېوالی لامل شو چې له سعودي سره چې د امریکا متحد دی اړیکې کمې شي. له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو باندې د پاکستان د پوځ د اکاونټونو له لارې د سعودي عرب په خلاف باندې د اسلام د کارولو، د اسلامي عواطفو د کارولو یو پراخ تبلیغاتي کمپاین روان دی. او محور یې دا دی چې ګواکې سعودي د کشمیر په قضیه کې د مسلمانانو ملاتړ نه کوي. داسې حال کې چې پاکستان خپله د ایغور مسلمانانو په قضیه کې نه یوازې داسې د ایغور مسلمانانو ملاتړ نه کوي، بلکې له چین سره د یو په ځپلو کې استخباراتي همکاري هم کوي. او ډېر ځله داسې شوي دي چې د ایغور مسلمانانو اتباع د پاکستان لخوا سپارل شوي، هغوی ځای په ځای باندې په سرحد باندې وژل شوي. د کارپوهانو په نظر پاکستان د تیرو 40 کلونو راهیسې د سعودي څخه د افغان مهاجرینو او جهاد په نوم میلیارډونه ډالر مذهبي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړ، او کله چې خپلې ګټې نورو ځایونو کې خوندي ولیدې بل لوری یې بدل کړ. دوی وایي سعودي عربستان هند سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه کړي او د پاکستان د خودسریو او دوه مخیو پالیسۍ په وړاندې سعودي نشي کولی چې نوې ډیلي سره خپلې اړیکې پرې کړي. سعودي ولې نه غواړي چې مثلا هند خفه کړي، د هند سره په اصطلاح کومې هغه ګټې دي چې په دوی نه غواړي چې هند خفه کړي، ګر چې د پاکستان سره د پخوانه همکاري درلودله. د پاکستان یو موضوع چې کېدلی شي د ما چې خپل تخمین ده، ځکه چې پاکستان کې یو وخت چې اتوم جوړېدو د پاکستان دا ټول د سعودي په پیسو باندې جوړ شوی ده، خو بیا یو رقم ورته ویل شوي دي چې په اصطلاح کوم وخت کې مثلا سعودي غوښتل چې مثلا اتوم جوړ کړي، پاکستان به ورسره مرسته کوي. زما په نظر باندې دا د ما خپل هغه د پخوانۍ مطالعې نه هغه ده، نو ما ته معلومېږي چې شاید دوی په دغه موضوعات باندې یو د بل سره وران شوي وي، ځکه نو دوی غواړي چې اوس د هند خوا راونیسي. د ویلو ده چې پاکستان د سعودي لخوا د اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړېدا کې د ایران د خوشحالولو لپاره برخه وانخیسته، او بل لور ته د خپلې دوه مخي پالیسۍ سره سم د پاکستان پخواني لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي خوشحالۍ لپاره د یاد ائتلاف نظامی مسؤل وټاکه.